لا تسبوا الذين او کنزل مکوي تاسو اغا معبودانو تا يدعونا چرابلی دیدا مشرکان من دون الله ما سوا د الله تعالی نا کچرت کنزلیو کئ تاسو هغوی تا فیسب الله نو دیبا کنزلیو کی الله تعالی تا عدوان د وجید زد او د عناد او د حسدنا او د غسینا بغیر علم فغیر د علمنا یعنی فنا په سرا اوس دی آیات مبارکه کې الله سبحانه و تعالی د دعوت تبلیغ او د تبلیغ کولو یو بل طریقه خی چې تاسو کله تبلیغ کوي الله سبحانه و تعالی طرف ته خلق را بلای نو د هغه طریقه زده کوي زکه کم یو کار چې فرض وي نو د هغه طریقه او ادا کول هم فرض وي لکه وګورئ مز دې نو مز فرض دې نو د مز ادا کول چې کومه طریقه ده نو په هغه طریقې سره ادا کول هم فرض دي دغه رنګي توحید بیانول فرض دي الله سبحانه و تعالی طرف ته خلق را بلل فرض دي نو دغه رنګي دغه توحید ته د خلقو درا بللو طریقه زده کول هم لازمی او ضروری دي چې تاسو دغه طریقه زده کوي او په هغه طریقه باندې عمل کوي او خلق الله سبحانه و تعالی ترا بلای چې توحید طرف ترا شهید الله تعالی توحید ومني نو د هغه یو طریقه دا ده چې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې تاسو د چا په ذات باندې حمله مکوئ د چا ذاتی سپکواله مکوئ د چا تحقیر مکوئ خلق سره د ادب د دایره دنه چې کم دینو خبره کوي او چې کم سيزونه داسې دي چې د هغه خلق قدر کوي احترام کوي اگر چې هغه د احترام لایق ندي د احترام ور ندي د عزت ور ندي او تاسو بیا هم د هغه سيزونو تحقیر او سپکواله مکوي ځکه که چرته تاسو د هغه سيزونو سپکواله او کوي تحقیر او کوي نو هغه په زد او په جوش او حسد کې راشي نو تاسو سپکواله بو کی تاسو ته کنزلی او کی تاسو بچ کم دینو اورټي نو د ادب په دایره کې دنه چې کم دینو خلق ته دعوت ورکوي نو فرمای چې ولا تسبو کنزلی مکوي تاسو اے مسلمانانو اے خلقو شاته مکوي کنزلی الذين حقسانو تا اے اغه الذين اسم موصول کی اشاره ده اغه معبودانو ته الذين اغه معبودانو ته يدعون چرابلی دوی دا مشرکان رابلی د هغه عبادت کوي د خپل مدد د پاره رابلی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه د الله تعالی نه ما سوا چې نور سمرا دا مشرکان کم معبودان رابلی نو هغه ته کنزل مکوي هغه ته رد بد موای د هغه سپکواله مکوي د هغه تحقیر مکوي او کچرته تاسو هغه ته کنزل او کوي د هغه تحقیر او کوي د هغه سپکواله او کوي نو فیسب الله هغه به کنزل او کوي الله تعالی ته هغه به د الله سبحانه و تعالی پشان کې ګستاخی وکي نو بیا به سوال ته ذهن ته دا سوال راته چې مشرکانو خوبا د خپل معبودانو سره سره د الله سبحانه و تعالی توحید هم نکو الله سبحانه و تعالی به هم منا خو صرف شریکان به سره جوړول نو هغه وسنګ الله سبحانه و تعالی تکنزل کوي الله تعالی فرمایي چې عدوم دی بد وجد زد او د عناد نه او په جوش او په جذبه کې براشي او جوش او جذبه کې با
پزان پوی نشي او په ناپوهۍ سره به الله سبحانه وتعالی په شان کې ګستاخي وکړي نو تاسو داسې مکوئ د هغې تحقیر مکوئ د هغې سپکوالی مکوئ او دغه رنګې اشاره ده او بیان دی د دې خبرې چې تاسو په غیر د علم نه او د ضد او د عناد نه او په جوش او په جذبه کې مه راځئ لکه څنګه چې بعضې خلک په جذبه کې راشي جذباتیان شي او وایي دا د شرک کټۍ دی دا چې کوم دی نو د شرک اډه ده دا د بدعت اډه ده او مختلف قسم چې کوم دی نو فتوی لګوي د ځان نه دغه د وجې د ضد او د حسد نوي دغه په غیر د علم نوي نو الله تعالی فرمایي چې تاسو داسې جذباتیان کېږئ مه چې تاسو په جذباتو کې راشئ او چې بیا مو څه په خولې باندې راځي هغه وایي نه لومبی طلا او بیا چې کوم دی نو راوباسه داسې بېتوله خبرې مه کوه چې هغه اگر چې هغه خبرې به په بذاته صحیح وي خو چې هغه کله د یو داسې کار سبب ګرځي چې هغه حرام دی نو هغه کار به نه کوي نو د دې آیات مبارکه نه یو دا قاعده ثابته شو دا مسله چې یو کار خو بذات خود په خپله باندې جائز دی خو هغه ذریعه ګرځي د حرام او د ناجائز نو هغه څیز به هم چې کم دی نو ناجائز وي یعنی ذریعه د حرام هم حرامه ده چې په کم کار باندې انسان حرام ته رسي نو هغه کار هم حرام دی اگر چې بذات خود هغه جائز وي او مباح وي خو چې کله هغه حرام طرف ته انسان بوزي نو بیا به دغه څیز هم حرام وي کذالک دغه رنګې زینا ښایسته کړي د مونږه ډولي کړي د مونږه لکل امت هر یو ډلې ته هر یو فرقې ته عملهم مذهب د دوی اوس دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې دا زمونږ طریقه ده د مخکې نه را روانه ده اوس هم ده بیا به همې چې مونږ هر یوې فرقې ته هر یوې ډلې ته هر یو مذهب والا ته خپل دین خپل عمل دا ښایسته کوو نو سوئی کذالک دغه رنګې زینا ډولي کړی دی مونږه ښایسته کړی دی مونږه لکل امت هر یو ډلې ته هر یوې فرقې ته عملهم عمل د دوی نو وګورئ دغه وجه ده چې نن هر سړی وایي د هرې فرقې والا وایي چې زه په حقه باندې زما دین چې کوم دی نو دا حق دین دی زما د دین نه د بل چا دین حق نشته زه چې په کومه لاره روان یم نو دا هغه صراط مستقیم ده او نور ټول خلک ورته ګناهګاران ښکاري هغه ورته ډیر سپک ښکاري نو دا هغه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی هر یو فرقې ته د هغې خپل عمل ښایسته کړی دی ورنه داسې نه ده عزتمندو هر یو فرقې والا چې کم ګمان دی او کم دعوه لري نو دا دعوه 100% چې کم دی نو درسته نه ده دغه رنګې زمونږ چې کم عقاید دي نو دا کمې دعوې دي کم مسلک دی زمونږه نو زمونږ خو عقیده دا ده او زمونږ یقین دا دی چې دا حق دی خو په دې کې احتمال د غلطۍ شته دغه رنګې چې نور کم باطل مذهب خلک دي نو هغه خپل عمل ورته بالکل حق ښکاري یقیني ته ورسره او هغه ورته ډېر ښایسته ښکاري خو اگر چې کم دی نو سړي هغه باطل دی او ناحقه دی خو بیا هم دوی ته ښایسته دی او دوی ته غوره دی ثم بیا الی ربهم رب د دوی خسا بیا الله تعالی فرمایي چې دوی د رب سره د دوی مرجعهم واپس کېدل دي نو چې دوی کله د خپل رب سره لاړ شي او د خپل رب خواته ورشي په ورځ د قیامت باندې نو الله سبحانه وتعالی به دوی ته خبر ورکړي فینبئهم نو خبر به ورکړی شي دوی ته بما په هغه اعمالو باندې کانو چې دوی عملون کوونکي په دنیا کې چې څومره اعمال کړي دي نو د دې ټولو احوال د دې ټولو خبر به ورته الله سبحانه وتعالی ورکړي بیا چې تا خو په دنیا کې دا دعوه کوله چې زما دا عمل د ټولو نه ښایسته عمل دی راشه اوس د خپل عمل نتیجه وګوره چې زیرو د په صفر کې ده او بعضې به داسې خلک چې هغوی به عمل
په حقیقت کې چې کم دینو خوي الله سبحانه وتعالى به ورته هم ښکارا کړي او په حقیقت کې به هم خوي نو هغه به کامیاب شي. نو د دې آیات مبارکه نه دا خبره ثابت شو چې د چا تحقیر مکوه، د چا په ذات باندې حمله مکوه، بلکې خبره په طریقه سره بیانوا، د ادب په دایره کې دنه چې کم دینو خبره بیانوا، حق خبره مپریدا، خود آداب و خیال ساته. ولا تسبوا الذين کنزل مکوي تاسو اغه معبودانو تا يدعون چرابلی دوی من دون الله ما سوا د الله تعالی نام فیسب الله کچرتا کنزلیو کئی تاسو حغیتا نو دوی با کنزلیو کی ردبت بوئی گستاخی بو کی پشاند اللہ تعالی کے عدوان د وجه د زدنا او د وجه د حسدنا او د ظلمنا بغیر علم فنا پوحی سرام کذالک دغرنگ دغسی زینا ڈولے کڑے دے منگالی کل امت ہر یوی ڈلتا ہر یو فرقیتا عملهم عمل ددوی ثم بیا الى ربهم رب ددوی خسا مرجعهم واپس کی دل ددوی دی فینبئهم نو خبر با ورکلشی دویتا بما فحق اعمالو کانو چودی عملون کون کی. صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.